अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د فیسبوک د نوي اپډیټ د نوي اپشن په باره کې معلومات درکوم. دغه اپډیټ دغه اپشن اوس نوی په فیسبوک کې راغلی ده. د دغه اپشن نوم د ریلز. دوستانو لکه څنګه تاسو په ټیک ټاک کې ویډیوګانې ایډیټ کوئ، په ټیک ټاک کې ویډیوګانې شیر کوئ، اوس تاسو په فیسبوک کې په دغه ریلز اپشن کې د ټیک ټاک پر رقم ویډیوګانې ایډیټ کولای شئ، د ټیک ټاک پر رقم ویډیوګانې شیر کولای شئ. دوستانو په نورو ملکو کې په فیسبوک کې په دغه ریلز اپشن باندې روپۍ هم ورکوي، بونس هم ورکوي. یعنی کله تاسو په فیسبوک کې په دغه ریلز اپشن کې تر 1.5 سکند ویډیو جوړ کړئ او شیر کړئ، نو فیسبوک په هغه ویډیوګانې باندې بیا تاسو ته روپۍ هم درکوي، بونس هم درکوي. خو په پاکستان، افغانستان او په دغه څو ملکو کې فلحال د فیسبوک مونیټایزیشن نه ده خلاص. نو ان شاء الله ډیر زر به په دغه ملکو کې هم د فیسبوک مونیټایزیشن خلاص وي، بیا تاسو له فیسبوک څخه هم روپۍ ګټلی شئ او له دغه ریلز اپشن څخه بیا تاسو روپۍ ګټلی شئ، له دغه ریلز اپشن څخه بیا تاسو فایده اخیستلی شئ. نو دغه اپشن موږ څنګه په خپل فیسبوک آی ډي کې راوستلی شو، نو په دې ویډیو کې به تاسو ته مکمل معلومات درکوم. ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه خبر شي. نو نور وخت مو نه اخلم، زو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان اول به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اپډیټ کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اپډیټ کړئ، بیا به سمپل تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ، نو دغه اپشن به تاسو د فیسبوک په آی ډي کې راغلی وي. دلته ورته لیکلی د ریل، دلته هم ریلز ورته لیکلی د. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته ریلز خلاصیږي. او کله تاسو په دغه درې لاینې باندې کلیک وکړئ، دلته هم ګوره دغه د ریلز اپشن به تاسو د فیسبوک په آی ډي کې اضافه شوی وي. نو کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دا خاص دا رقم ده لکه ټیک ټاک. نو ګوره اوس تاسو دلته ویډیوګانې راوړوي، نو دلته تاسو ویډیوګانې کتلی شئ، خپل ویډیوګانې هم شیرولی شئ. اوس مې هر ویډیو ته لایک ورکوئ، هغه ویډیو ته لایک هم ورکولی شئ، کومنټ هم ورکولی شئ، شیرولی هم شئ. سیم دا رقم ده لکه ټیک ټاک. نو دوستانو ما تاسو ته مخکې هم ویل مال په نور ملکو کې په فیسبوک کې په دغه ریلز باندې روپۍ هم ورکوي. کله تاسو په دې ریلز کې ویډیوګانې شیر کړئ، نو په هغه ویډیوګانې باندې بیا تاسو ته روپۍ هم درکوي. خو په پاکستان، افغانستان او په دغه نورو ملکو کې فلحال د فیسبوک مونیټایزیشن نه ده خلاص، نه ده. نو ان شاء الله ډیر زر به په دغه نور ملکو کې هم خلاص شي، بیا تاسو ته په فیسبوک کې هم روپۍ درکوي. له دغه ریلز اپشن څخه بیا تاسو فایده اخیستلی شئ، له دغه ریلز اپشن څخه تاسو بیا روپۍ ګټلی شئ. نو دغه رقم دوستانو دا خو د ریلز اپشن خپل ویډیوګانې د کوم چیرې تاسو ویډیوګانې ور اپلوډولې، تاسو هم ور اپلوډولی شئ. پورته ګورئ موږ سره د کیمرې بټن ده، سمپل په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به کیمره خلاصه شي. اوس کوم چیرې نوې ویډیو ریکارډ کوله، سمپل په دغه ریکارډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو دلته اوس نوې ویډیو ریکارډولی شئ. او کوم چیرې دلته نورې ویډیوګانې ورکولې، خپلې ویډیوګانې ورکولې، د ګیلري ویډیوګانې ورکولې، هغه ویډیوګانې هم تاسو ورکولی شئ. سمپل به تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله دوستانو تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ، نو ګورئ دلته اوس تاسو په اډیو کې د دې ویډیو اډیو ورچینجولی شئ. دا خو خپل اډیو ده، خپل اډیو کوم بندوله، خپل اډیو بندولی هم شئ. کوم چیرې بل میوزیک ورکوئ، په ایډ میوزیک بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ایډ میوزیک بټن باندې کلیک وکړئ، دغه ټول میوزیکونه دي. اوس مو هر میوزیک ورکوئ، سمپل په هغه میوزیک باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو هغه میوزیک به دلته ګور سره سمپل په ډن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ، هغه میوزیک به ورسره ودرېږي. کوم چیرې ویډیو کاټوله، مثال ویډیو مې غټه کړې ده، له ویډیو څخه مې یو سایډ کاټوئ، لاندې ګورئ موږ سره د کټ بټن هم شته. په دې کټ بټن څخه کله تاسو کلیک وکړئ، دغه ویډیو ګورئ دلته تاسو کاټولی هم سر څونه سم کاټوله، هغونه ویډیو سمپل دلته تاسو وروښایاست. مثال زه له دې بیا تر دې پورې غواړم، سمپل په ډن بټن باندې کلیک وکړئ. دغه ویډیو ده، دغه ویډیو چې دوستانو اوس ګوره دا هغونه 3 یا 4 سکنډه شوله. کوم چیرې دوستانو کومېډ مومنټ خط په لیکئ، په دغه اپشن څخه کله تاسو کلیک وکړئ، دلته ګوره تاسو ته ګیپس راړوي، هغه ورکولی شئ. ایکنان دي، هغه ایکنان ورکولی شئ. هر یو څه مې ورکوئ، هغه تاسو دلته دوستانو ورکولی شئ. نو بیا به سمپل تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به سمپل تاسو نوم ورکړئ، ډسکرپشن به ورکړئ، لکه څنګه تاسو په ټیک ټاک کې ورکوئ هغه به ورکړئ. په شیر بټن باندې به کلیک وکړئ، نو دغه به تاسو د فیسبوک په ریلز اپشن کې شیر شي، یعنی دغه به په هغه ویډیوګانو کې بیا تاسو ته راړوي. نو دوستانو دغه ډېر خوندور اپشن ده، خاص دا رقم ده لکه ټیک ټاک. نو تاسو په فیسبوک کې هم دغه رقم ویډیوګانې ایډیټ کولی شئ، دغه رقم ویډیوګانې شیر کولی شئ. دوستانو که چیرې تاسو فیسبوک اپډیټ کړی وي او بیا هم تاسو ته دغه د ریلز اپشن نه راړوي، نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. د ما یې هم په دغه آی ډي کې راواړوئ، په بل آی ډي کې تر اوسه پورې نه ده راړولی. نو دغه اپډیټ را روان ده سوکه، نو انشاءالله ډېر زر به په ټولو آیډیانو کې دغه د ریلز اپشن راسي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې چې خبر شي، او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.